ځکه چې قدر زر زرګر شناسته قدر جوهر جوهري. ساحل یوازې د لفظونو جادوګر نه دی، ساحل د یو دور او د یو قوم ترجمان دی. ساحل صاحب کې ډېرې زیاتې خوبیانې دي. زمونږ ضلع چې کله ماته ښکاري چې 1901 نه د ساحل سره څه نه څه رابطه چې اول مونږه لیدلی نه او صرف د هغه شعرونه به اورېده چې د اویایم د الیکشن په مهم کې به د هغه نظمونه خلکو وي. او بیا چې مونږه کله په کالج کې په 93 کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن د پلیټفارم نه موږ د پارټۍ سره اټیچ شو. د ساحل په هغه سختو ورځو کې به چې په هغه ورځو کې به د پښتو نوم اغوستون ګران و، نو دا اعزاز ساحل ته حاصل و چې هغه مشهور نظم و تپوس و چې هغه بل شیرپا و چې هغه ژوندی و په سبا باندې هغه راته او دی د افراسیاب خټک سره راغلی و د مینګورې په نشاط چوک کې دغه نظم په اوله پرې راغلی ویلی. بیا د حیات سواتی کمال دا دی چې دغه یو نظم چې ما په خپله د ساحل صاحب نوم تپوس کړی چې ستا دغه نظم زما ډېر خوښ دی. هغه وایي چې یاره ما ته هم یاد نه دی، ای د ملکنډ زندانه یاده لره دا قصه چې دا ساحل صاحب چې ما ته هم یاد نه دی، ما لیکلی و. نو دا تقریبا ما ته ښکاري د هغه په هېڅ یو کتاب کې نشته او دته یاد و. د ویر په چم کې وار د نغمو دی، په هغې کې ډېر هغه ما ته ښکاري چې تقریبا د پښتو که د دې اثر شاعر څوک چاته ویلی شي دا ساحل صاحب و. خو لیکن نور راکېږي خو احساس هغه چاته کېږي چې د هغه سترګې بینایي د نور پلوشې هغه یې ني. دا زمونږ ټوله د غفلتونه کېږي، خو دی خوش قسمته دی چې د شهباز او د شاهین په قسمت کې دا کاري چې هغه یاد پاتې شي چې د عظیم په شخصیت په هکله د خلکو خیالات راغونډ کړه او خپل ځان یې پروجیکټ نه کړ بلکې هغه حیثیت خلکو ته وښو چې د هغه نه بغیر د پښتو شاعرۍ دا دور که هر څو کتابونه ولیکلی شي خو چې ساحل نه وي نو د دې دور ترجماني نشي کېدی. ستاسو د ټولو مننه چې راغئ او په دې چې اسلام آباد بند دی تاسو ځان راورساو. دا د پښتو سره مینه ده او الله تعالی دې وکړي چې دا مینه زموږ دغه شان برقرار پاتې شي. مننه.